دې حوالې سره چې ده نو زیده چې ده نو کلي سره تعلق ساتم او زیدې کلي کې پیدا شوی یم او سن 65 پیدایش دی زما 1915 په شناختي کارت کې مې دغه لیکلی و هغه ټایم سره زموږ شناختي کارت نه جوړېده نو بس هغه ټایم پکې مونږ عمر سیوا لیکلی و تعلیم خو مړه بس زه خو چې دی نو بس زما سکول سره شوق نو هغه زموږ کمکلتوب و لیونتوب و چې لکه که نه ولې چې تعلیم سره شوق ساتل پکار ځکه دي چې وایي جهان د علم په شا سور دی ځای کې نښې د هنر ورکوي او وطن زموږ د مینې کور دی او خلک په خپله مینه سر ورکوي نو چې د وطن سره مینه ساتي او بیا وایي چې زه د دې خلکو خدمت وکړم نو دې سره بیا چې نو دغه دواړه خبرې لازمي دي تعلیم او علم دا د بچپن یو شو کې الله پاک چې د هر انسان کې چې کوم دی یو شی چولی خو تر هغې پورې هغه پټي چې د هغه وروسته نه رسېدلی نو هغه چې هر کله بیا هغه خپل دغه ته ورسي نو هغه نه هغه شی راوځي او خلکو ته ښکاره شي د موسیقۍ سره تړون چې کوم دی نو د بچپن نه هغه شوق راکړې د اورېدو او چې د نو په ریډیو باندې به سندرې مندرې دا مې ډېرې خوښې وي او بیا چې د نو لکه دلته کې زموږ چې څومره استادان دي لکه نو هغوی سره تللی او هغوی سره اورېدلي او هغوی چې د نو راوستي ځان سره په دې هنر کې زما دا ټول استادان دي ما نه کوم چې سینیر دي که نه نو دا ټول ما اورېدلي دي او د دوی نه چې د نو زده کړه کړې ده دغه ټول خپل استادان ګڼم زه لکه زه به دې کې چې لکه تاسو ته کوم نومونه به زه واخلم که نه چې لکه ډېر زیات خدمت چې کوم کړی دی نو هغه زموږ د پښتو ژبې دپاره په غزل کې یو چې څومره ښکلي څیزونه او کوم شاعران الله تعالی دې خاورې له ورکړي دي خیال محمد صاحب ډېر زیات خدمت کړی دی هغه هم ډېر اورېدلی دی د افغانستان ناشناس هغه هم ډېر اورېدلی دی بیا چې د نو په شاعرانو کې د ملنګ جان بابا شاعري مې ډېره زیاته خوښه ده احمدین بابا به زما ډېر زیات خوښ و احمدین طالب و چې د هغه شاعري کې الله تعالی هغه له دا یو چې د نو خاصیت ورکړی چې هغه په شاعرۍ کې ته بل ټکی نشي لاګولی لکه ډېر زیاته چې د نو لکه خپل مشران لکه چې د نو خپل والد صاحب ته ووایم چې هغه خو خپل ځاني شوق ساته ستار سره او هغه خو تر خپلې دیرې پورې محدود ساته لکه او بیا موږ کې هغه شوق دغه شو نو هغه لږ زیات شو نو هغه عوامو ته ووتو که نه نو چې کله عوامو ته ووت نو بیا ماته مسله جوړه شوه چې مسله جوړه شوه نو بس بیا به چې دوی خفه و بیا راته دغسې چې دوی ټول راته چې یو ځل راته پروګرام وکړو وي بس وي نن ټول په جمع ورته ووایو چې بس وه دا به بس کې نو هغه پروګرام ولم ټول له ما کړی دی د ډوډۍ که نه او چې څنګه غرس ولګېدل کېناستو څنګه وخم کېږي لارې لري نو هغه پکې دغه وکوي بس پادشاه نه وي ما جي وي مونږ خو مشترکه دا فیصله کړې ده چې ته به دا نور پان نه کړې ما یاره نوړه جوړه کړې وه که نه لکه او زه دغه خبرې سره زه موړ شوم ته په خدای یې کړم که نه نو هغه ما ورته ما صحیح ده نه ما زه ته خپله خبره خلاصه که نه بس زموږ دغه خبره د ټولو مشترکه لکه چې یاره ته به دا نور پان نه کړې هغه خبره خلاصه کړه ما نور څوک څه وایي وایي نه بس د الحاجي چې کومه خبره وکړه د په دې باندې زموږ د ټولو مشترکه فیصله ده بس ما دې کې زما یو شرط دی او ما زما پلار به ما سره کیني ګاډي کې او ما دا کوم خو مې چې کوم نه دا کوم چې خبرې وکړي دی به کیني ما داسې به ورشو صوابای ته د صوابای نه به ورشو مردان ته د مردان نه به راتاو شو په پېښور ما که زه چا ډېر پېژندم ما له چا ډېر قدر کو خو ما والله بالله کې پرېږدم او که تاسو چا پېژندئ ډېر او تاسو له چا ډېر قدر کو ما زه یې پرېږدم اوس ډېر خوشحاله یم د خپلو پښتنو نه او الله پاک دې زموږ د پښتنو چې کوم دی نو اصلاحګانې وکړي او څومره پریشانۍ چې کوم دی زموږ پښتنو ته جوړي دي الله پاک دې ولې دا په خوشحالو بدلې کړي ماشاءالله چې کوم دی نو د خلیج ملکونو خو مې ډېر وکتله کویت شو قطر شو بحرین شو دوبۍ شوه او په یورپ ملکونو کې چې د نو دغه ته تللی یم انګلینډ ته تللی زیاته لکه په مسافرو باندې خو بیا خپله موسیقي داسې لګي لکه ډېره زیاته خوږه پرې لګي که نه چې لکه څنګه د خپل بچي ته مور الله ووایي داسې خوږه پرې لګي زه خپله ما د مسافري مې تېره کړې ده نو د مسافرو احساس را سره دی او چې هلته دا مسافر څنګه ژوند تېروي او دی چې لکه څنګه که نه او بیا د خپل میوزیک باندې دی څومره خوشحالېږي دی
ولې دی خو د خپل وطن نه لرې د خپلو حجرو نه لرې د دې نه به داسې راوځو چې زه به دا د محنت ضرورت دی موږ ته چې موږ د خپلو خلکو به اصلاحګانې وکړو چې د خدای دپاره بس د خپلو وروڼو سره خپلو بایګانو سره په یو مرله په دو مرلو په جریب باندې چې کوم دا مه کوئ چې تاسو دومره پښتانه یې دومره نران یې نو راځئ چې د خوشحال خان جیداد وګټو د مغولو نه که نه چې په سوونو جریبونه په سوونو دغه یې موږ نه نیسلي دي پوه شو نو موږ د پښتو هغه ځای په کار ده موږ د جګړه هلته په کار ده خپل رور وایي سره نه بس څه چې زه الله پیدا کړی یم او څه چې ما له الله راکوي نو په هغې باندې د الله نه ډېر زیات خوشحاله یم لاک لاک شکر دی الله هغوی ته دغه پیغام دی چې دا د محبت او د مینې چې کوم دی یو اواز دی ولې چې دې ته وایي ساز او ساز چې دی نو روح ته وایي که نه او څوک چې ستار سره محبت ساتي څوک چې رباب سره محبت ساتي دا فن دی دا هنر دی څنګه چې انجینیرینګ دی لکه یو سړی چې کوم دی نو ډاکټر ځان نه جوړوي یو سړی ځان نه چې کوم دی نو پایلټ جوړوي یو سړی ځان نه موسیقار جوړوي په دې سره مینه ساتي زه خو دغه وایم زما خو چې دی نو دغه ډېر زیات ارمان دی زه وایم چې باقاعده دی زموږ په سکولونو کې چې کوم دی نو ماشومانو دپاره یو د پښتو کلاس لازمي کي او خامخا دی چې کوم دی نو زموږ د پښتو نصاب ته چې دی نو لکه پښتو ژبه د نصاب ته رادن نه شي دا زموږ دوه ارمانه دي او دا د پښتنو دپاره ډېر یو چې دی نو ښه خبره ده چې کومو خلکو خپله ژبه یې راکړې ده هغه خلک روږ شوي دي موږ له پکار دی چې موږ د خپلې ژبې خدمت وکړو ډېره مننه ستاسو د ټولو ملګرو او په اخره کې چې کوم دی نو زه ټولو ملګرو ته ډېر د سلامونه او نیک هیلې او ډېر احترامات او الله پاک دې زموږ د ټولو پښتنو اتفاق نصیب کړي